حالات زمونږ چې کوم دی مخې ته راځي نو څه مطالبه به کوئ چې څه اقدام داسې چې کوم دی نو حکومت اوچت کړي چې آینده لپاره چې کوم دی نو داسې حالات چې کوم دی نو موږ ته مخې ته راځي. زه معذرت سره دا خبره کوم چې د کې حکومت نه زه هېڅ مطالبه نه شم پای کې هغه کیپیبلیټي نشته، پای کې هغه اهلیت نشته چې دا ګورنمنټ دلته کې وچلوي، دا ان آرډر کنټرول کړي. زه دې ټول سیاسي ګوندو قایدینو ته چې دې دپاره د مشال دا قرباني ضایع کوئ ما په دې کم از کم یو پوینټ ایجنډه باندې چې کم مشال خان موږ ته د خپل شاګرد په شکل کې پرېښود چې په دې ایجنډه باندې د دغه سوچ خلاف اوسه نه راپاڅو او عملي جدوجهدونو هغه به په دې ملک کې امن راځي. ادروایز ډېره ډېره مهرباني. وهاب استاد خپل تاثرات مون سره شریک کړي په دې اړه باندې. زه خو راوړم د مشرانو چې خبرې وکړې هغه زموږ د زړه اواز او د دوی په خپله په ښو الفاظو کې او مشال خان شهید لرو او دا چې دی هغه په مشالي د آینده ښو کوششونو لپاره د حق پرستو ډېره مننه ډېره مننه. صدیق اکبر لالا راغلی خیرالي ورته وایو. حیات روغاني صاحب دې مننه کوو او خیرالي ورته وایو. صدیق اکبر صاحب نه تاثرات شریکو چې هغوی دې اړه باندې خپل تاثرات منتشر لایف دي تاسو نه تاثرات اخلو. نو بس مونږ خو د مشال سلویسته راغلي او مشال داسې مشال دی چې هغې ځان پسې د دنیا پتنګان راغوښتي او ټول پې چاپېره بڼېږي. دا تاسو په خپله هغه وینئ چې سړي هغه مونږ د مشال کلک ملګري یو په هر مهال او په هر حالت کې هغه د نظریې ملګري یو. ډېره مننه ډېره مننه. سره ملګري یو. حیات روغاني صاحب خپل تاثرات شریک کړي. بس یاره دا سیده چې یو اواز دی که نه زه خو بېګا ما چې خبره کوله ما ورته ویل چې مشال چا وجلی نه دی، مشال یې بل کړی دی او دا نن ورځ دا ښیي او دا وخت په راتلونکي به وویني چې مشال د دې خبرې وړومبی نه په دې حوالې باندې اخري مقدمه. ډېر زبردست. فاران صاحب خپل تاثرات شریک کړي. زه به دا ووایم که نه څنګه چې حیات روغاني دا خبره وکړه بنیادي خبره هم دغه ده چې کومه مذهبي انتها پسندي چې دلته ده نو د هغې شاته ریاست دی، ریاستي ادارې دي، د ریاست پالیسي ده، د ریاست نظریه ده او که دغسې یې نو بس مستقبل کې دا خلک دغسې شدت پسندي به وي او انتها پسندي به وي او کم سړی چې سوال کوي، کم سړی چې پوښتنه کوي یا به قتلېږي او د سوال جواب فضا به دلته کېني، د مکالمې خبره به ني او دغه شانتې ماحول به او بیا داسې خبره ده چې لکه د کومه د ریاست پالیسي ده دا نظریه ده دا ټول دا ډېر په خاص طریقې سره د دې ټول زور هم زمونږ نه وځي، زمونږ د خلکو نه وځي. لکه زمونږ د سیمې نه زمونږ د خاورې باندې دا وحشت او بربریت شروع دی او بر هغه د ممتاز صاحب هغه شعر دی که نه چې وایي د بورکو ښار کې د دین په نامه جنګ دی، د مجرو ښار کې کلاره کلاري ده، د بورکو ښار کې د دین په نامه جنګ دی. نو بس دغه ماحول به وي او دغسې به زمونږ ګلونه چې کوم دی بې وخته لیجلې کېږي او دغه فضا به وي. په کار دا ده چې کومه بیانیه ده، کومه نظریه ده، پالیسي ده د ریاست د واکمن د ادارو چې دا بدله کړی شي. مهرباني